الله سبحانه وتعالى د قرآن کریم په یو حرف باندې انسان ته لس نیکی ورکي. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. څوک چې د الله د کتاب نه یو حرف تلاوت کوي، یو حرف هغه لولي، په دې باندې دې ته یوه نیکي ده او د هغه یوه نیکي ده دا د لسو نیکو په اندازه ده. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: لا اقول الف لام میم حرف. زه دا نه وایم چې الف لام میم دا یو حرف دی، لیکن الف ځان له حرف دی او دا لام ځان له حرف دی او میم ځان له حرف دی. که یو انسان صرف الف لام میم ولولي او نیت یې پکې اجر او ثواب وي نو دېرش نیکۍ. نو دا دومره یو عظیم کتاب دی، په دې باندې چې دی کورونه آبادېږي او چېرته خلک حکومتونه دې ته شا کړي هغې سره چې دی دا تباه کېږي. الله سبحانه وتعالی نه دعا کوو دا قرآن کریم زموږ دپاره رهنما وګرځوي او موږ له د عمل کولو توفیق په دې باندې راکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین.